تاسو کو چیرې دا نور ملکونه میاشتې او تاسو دین دا ولې هغه ورته ویل دا نور ملکونه ولا 50 کې خېجي نو میاشتې پورې نو دې وی تاسو خو خېجي دویم بار وخت چې پاس وطن را کوشو ته میاشتې پورې دا وای موږ نه قبل خطا شوی وای سینتي او واده سلوختین العمل سینتي او واده سلوختین العمل ویل چې بیا به بچی نه راوړم خو چې وای ولې د یو باندې پیښ به دای کو نه او یو سړی کاری ته لاس نه ونه ډرایور وته داسې او سړی وته داسې او ډرایور एकदम بریک ونی وې دا داسې چل دی ولې وکړه ته تا ولې داسې وای ما وته داسې کړ چې دومره زم پکې نشته نه هغه د خوان چې هم دا ته چې زه پکې نه غوډرېږم دا خلک یو متل کوي کنه وي غر په غر دور تاسو وایي کنه وایي وي غر په غر نه ور ولې د مانسره کې د زلزلہ کې ټول په یو بل نور غړي او بیا چې زلزلہ راغله هغه له کومې پیسې رالي هغه چا څنګه وساتلې نو په دې مې یو شعر جوړ کړی دا وایي زپې کنه मगर उमर खराबी की पतई टरकी गज किताब से रसम ने भी कम बनवी ता खबर दखो खल को पले टरकी और यो सी दखबल मुसम सरखाई पगर में के सड़े तंशी पसे टरकी खल को जास के आसमान सीध न उकड़ो मुंपस बकस पार नशु पटक टरकी खलक पूरा पलस चतकूर की उसी स्ताउज़मो मरतीरी की क्वार्टर की द दुनिया द चाल चलन खबर नशु लगा कब मरतीर शिफ वाटर की नोए चासा नूर सुबी उखवले और चापा की जिल्ला उखवला खलक ज़लज़ले उखवला उखवला ज़लज़ला उखवला खलक ज़लज़ले उखवला उखवला ज़लज़ला उखवला चासा नूर सुबी चपली या चापा की उड़ने तो चापा की चावली या उखारे ना पोसान की तपोस निश्चित चिदावली ये नो चापा के होंजा जो पड़ो चापा के ट्रेन ऊपर चापा के होंजा जो पड़ो चापा के ट्रेन ऊपर चासा को सुबह ऊपर चापा की
वो माके बखर बता खत को सिर्फ मेरा आवाज में करा उसमें तो हाजी मेरा आवाज हो और दाम करे हाजी साहब रास्ता बिया वादा को इजाजत चे खैर जिंदगी वन बिया बादे पोजमा हाजी साहब दा पारा 1.5 लाख सुनो पड़ा का वैसा कच्चे लो को ना रात में जालमा हज मर गरी में दिन सके वसा आज तक भी मोते हुए चिदाज दिलाल में कुछ वजा खुदा पाक दा सके यो पुख्तून चे दे पे खबर तरागलियो दगा عربي به خبر دراغلی یو پښتون نه تاسو په دې قصه خانه ته کومه لار تللی راغله عربي نه ورته هغه ته داسې کړي هدینا الصراط المستقیم دا لار نه غتلی یو خارې ته یو باندو ته حالته یو زمیدار ته وي د دې غواخ کارونه ولې نشته هغه ته یاره دا د بعضې نه جنګ کې مات شوي د بعضې قدرتي نه وي د بعضې نه مونږه کټ کړي او دا ته چې یادی وي دا خو خره ده هغه خره خو دغه نه پېژندله غوای نه پېژندله ما یو غټ سپی ساتلی ناګنه زمونږ مېلمانه راغله عموما د جلسه پاته دا خوراک کوي مې ولې نه کوي وای دا خوراک کوي مې ولې نه کوي نو وای لګي مخې ته ودرېږه زه هغه مخې ته ودرېږم خدای راځي داسې سپي و دونه غټ و پیمان چې ګیدړ به مو پسې شو منډې به یې وای ما د هغه مېلمنو ډوډۍ مو خوړله چې یې مو څښله چې بیا تله نو هغه سپي ډوډۍ ما دې نه غواړم هېڅ مو نه مې دې هغه خوراک نه کوي مې دې دوه ساعت پورې دوه ماښام خوري د هغه سپي دا څه کوي بله ووایي او پخوا قاضي راغلی وه که نه داسې واته کاله مخکې نو زمونږ یو ګاونډي دی هغه راته یې مونږ کره نه د وړو درک لګېده او نه را کره د خوړو وایي ناګانه دغه یو مېلمه را کره راغی وی ښځه ما ته ګوري وایي زه ښه ته ګورم چې دله به څه پخوه وی اخره کې زه ورغلم وایي دې مېلمه ته مې چې څنګه چل دی ډوډۍ دې خوړلې ده که نه وی ښځه مې پرې راغل والي چې زه ستا شان نه یم ده به وختي خوړې دي وی په دې چې دغه مېلمه لاړه وی یار یو ګنټه پس چې م کتل وی اووه کسه نور راغله څلور زنانه دي او 3 سړي و ماشومان هم پکې د واده په ست راغله وی سړي حجره کې ناست نو ښځې کور ته راغلې ما وی ښځه راته چې یې سړي هغه یو خمار اوس خکرني سره بس وی ما ورته ما لم چل راځي وی په منډه رالم وی په حجره کې مې هغه مېلمه سړو ته وی څنګه چل دی ډوډۍ ته نه پاتې کېږي هغه ښځې خو یې مونږ ځو وی بس بیا رالم وی ښځو ته مې هغه سړو خو څادرې واخېسته دا خو ډوډۍ ورته پاتې کېږي نه وی هغوی هم ورکې راښکلې وی چې هغوی دې مونږ بیا څه کوو وی په دې چل هغوی هم لاړل وی بیا رالم بازار کې د وړو ټرک ولاړ و چې یاره چا به تېنه ګوتی راښکله وی اسپۍ به تېنه ډب ویسته وی ما هم یو ګوتی ته لاس واچو چې څنګه مې راښکلی وي یو اسپۍ رانه 5 ډبه وویسته وی چې کور ته مې راوړل نو د مردان نه را کره بل مېلمه راغلی وی هغه راته وی اوړه دې په څو راوړله وی ما ورته 5 ډبه د پاسه پاته شوي وی هغه ویل که دلته خو ښه دي وی مردان کې خو 10 ډبه د پاسه پاتې شوي په دې موجوده حالات درته یو سندره ووایم دا اوس چې دا کوم حالات جوړ دی ښه دا ووایم مسلمان ته دې ضرر ورکړی نه دی نو په هوا کې دې مرغۍ ټولې خوړلي چې پیشوله دې وزر ورکړی نه دی نو د خاوند خېټه به هر وخت زخمي وي ښه د خرله چې دې ښکر ورکړی نه دی نو تمام خلک به کټونو کې چیچلي چې لړم ته دې نظر ورکړی نه دی نو برنا حق به خلق والی په سړک کې لیونو ته دې موټر ورکړی نه دی وی هر خوا پریشاني دا غم کې ډوب یو سړی دی ملتو لړې لړې هر خوا پریشاني دا غم کې ډوب یو سړی دی ملتو لړې لړې هر خوا پریشاني دا غم کې ډوب یو سړی دی ملتو لړې لړې راگیری کی پولس ولا جماشی ولس رو باسی جلس راگیری کی پولس
No ata sawati masjid salud troodi lali lali ata sawati masjid salud troodi lali lali arfa parishan da kank turta yo sare lali lali sok lagi pengurus arte kini daldus umparati hukus sok lagi pengurus nor sok kada pasal te jor shivi changan de matolali gali sok kada pasal te jor shivi changan de matolali gali ar parishan da bank kariyo sare matolali gali سرولالي ولي والي نوار سوق دغ مجالي يوم السرولالي ولي والي نو سڑک تراوت مسلمان او کچوڑی تولڑی گلی سڑک تراوت مسلمان او کچوڑی تولڑی گلی ارفا پریشان دغنگ کبیو سڑک pagawa roreno wata sadida sukiki puhtun pakirugigi patme patemragi da sadida sukiki puhtun pakirugigi patme patemragi jalo puhtun bande khapayam na mardan kada mari puhtun bande khapayam na mardan kada mari لوني كور بالموج بيجي كور يا قطار ولا نسور قطر لوني كور بالموج بيجي كور نبدا دورة خراج باقي زمان يا زريدي بالدورة خراج باقي زمان يا زريدي Sandra ډیره مشهور ده لا 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 نو ما به سلی کلمه لا 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 سار شلو بیا لا وشو دې سترګې باندې کړي سودا لا 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 مای بهر د کور شو رسخت د مور شو بهر د کور شو رسخت د مور شو نو د منیارې دکان ته لاړه په خندا لیلا 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 دکان ته دنګ شوه پرده پې بنده شوه دکان ته دنګ شوه پرده پې بنده شوه نو نه تیابې شو د خبر نه تې دادا لیلا 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 دکان کې ناسته وه پکې تملاسته وه دکان کې ناسته وه پکې تملاسته وه نو بغیر پیسو نه ځان له وکړله سودا لیلا لیلا ما میرا وسکتل هم ډېرونه سکتل ما میرا وسکتل هم
کوم ډېرو لس کتل نو د کور نه کوزه کړه موټر والا جدا لیلا لیلا اوس تاسو سوچو کې د سودا په څو ښه پوهیږئ ما نه چې دې دغه جوړه کړې دغه تړلې کړې مې بیا پاتې جانان دی ام تړلې خر رانه چاپټ ته په مردان کې یوه دا ده یوه ستانه مرولې مه مره کوه غاړه منځه چې لاړ شو سیند ته وبله بوډاړه او ټول په خټو څښایي ما ومره کوه غاړه منځه چې لاړ شو سیند ته یو بسو صابون ته به مې لیلا شي او زه به دې مجنون نو میخه به دې سرویس کمه ته په ولاړه یوه دا اکی پیسا باچا چې یو ګانه ویلې ده معلومه راته نه ده چې د کومې کورنۍ د رازي پبلک سکول ته و د شنو سترګو جینۍ د رازي پبلک سکول ته مای معلومه راته ښه ده دا د هغې کورنۍ د رازي سخر سکول ته چې هغه مورې لیونۍ د رازي سخر مې موسم کې د ځوانۍ د رازي سکول ته په غورځانګو موسم کې د ځوانۍ د رازي سکول ته په غورځانګو نو مخ نه پټۍ د چا نه ماولي د پرانګو یانو صفت به درته څه کوم یو ډبه د میچنۍ د رازي سخر سکول ته چې هغه مورې لیونۍ د رازي دا پرون نه معلومېدې دا چې مې د لپاسه راوترولی اختیار کې دا مرګره دینے کې 10 منټه پاتې دي یو سړی په ریلګاډي کې راته आवाज کم کا لګیا نه هلته ډېر لرې یو سړی په ریلګاډي کې راته نو خېټه کې درد شو نو که خیال یې مونږ په دې ریلګاډي کې به دا باترومونه وي چې دی ورغې هغه سیمه د باتروم هغه کټکۍ رالرې کړ نو هغې کې د مخ ته کتو غټه شیشه لګېدلې وه چې ده پکې ځان ولید نو واپس یې بند کړو دې کې خو سړی دی بس یو ګنټه پس بیا راغی چې بیا رالرې کړ چې بیا پکې ځان ولید وایي دغه داسې د سړی دی خو جاړو روزي بیا واپس بند کړ بس اخري کې تنګ شو هغه ګاډي عملې والا پسې ورغی دې باتروم کې سړی دی روزي نه و زما خېټه کې درد دی هغه عملې والا چې راغی هغه چې څنګه کټکۍ رالرې کړ چې هغه پکې خپل ځان ولید نو ده ته وایي دا زموږ سټاف والا دی وایي ده ته مونږ نه شو ویلی چې روزي او بل یو پښتون انډیا ته تللی و نسوار یې چولي ځان ته په دیوال ځای په ځای لیکلي چې نسوار به په ځمکه نه توکي نو ده بیا له چا نه تپوس کړی وایي دا به کوم دی توکم هغه ورته وایي دا خو یو تور بوټی او دې سر کې سره بټن چې هغې له داسې زور ورکړې نو پکې راوشو ور ویې توکه ا دې ګرځېده ګرځېده چې ویې کتل یو تکه توره هنده وولاړه هغې خو دلته سره خالونه وایي بل ده ورته په تندي نو ښه ښکارې خوله واته کړل وایي ورته ورته تالو ته یې وله ور واچول بل یو سړی هغه کور کې پیتي پخ کړی و نوکر یو دوه مېلمانه راغلل نو راغې ښځې ته ویې دوه ګیلاس اوبه پکې واچول دوه مېلمانه دي څه پکې مخکې د اوبو دوه ګیلاسه پکې دغه واړول بس چې څنګه حجرې ته واپس راغی نور دوه مېلمانه راغلل بیا راغې ښځې ته ویې دوه ګیلاسه پکې نور واچول لوستارین پکې ور واړول چې کله پخه شوه بیا هغه مېلمنو له راوویستل نو هغه یو مېلمه پکې داسې لوڼی چوکه کړه نو کوربه ته وایي دا څه دي هغه دې له ماسپښینه پورې پیتي و بیا ترې زم نیم خبر شو چې څه دې جوړ شوي دا د صدر بوش پورې ما یو دغه جوړه کړې ده د طالبانو مطابق یو نعت دی او دا اول ځل باندې ما زمانان دپاره زه ریکارډ کوم برحال دا د میوزک سره نه دی پکار خو بس اوس خیر دی مونږ وایو چې دی د یا چې پخواری څوک په شانتي د میږي خوري د هغه نخ نوې ښځې ناس ویښې خوري څوک پغلا بولته د یو بل نه کمو کی د وینو په شان چتونو کې لرګي خوري
याद पक्यार किस्म अलमस्ता सुख दस्तूरी कई ताला सुबीलु के खुरी नुचा तकाने की दननर जकरसी सुख जंगल के पशांते दजूगी खुरी नुगुदारा पकी कवा फिर मुझे खाना सड़ियों जल डगर पमोगी खुरी वच सरप दिन बांधे पहली हगवाना अंदर पसीदी उस्तिंग सतर वो शकाले बांदर पसीदी आखिर बपदास वंशी च सरप दिन बांधे पहली हगवाना अंदर पसीदी उस्तिंग सतर वो शकाले बांदर पसीदी आखिर बपदास वंशी असपयांदर पसीदी उस्तिंग सतर वशकाले बांदर पसीदी गन्नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे वही हकवाना अंदर पसीदी उस्तिंग सतर वशकाले बांदर पसीदी आखिर बपदास वंशे वच सरफ दिन बांधे पहली हकवाना अंदर पसीदी उस्तिंग सतर वशकाले बांदर पसीदी आखिर बपदास वंशे असपयांदर पसीदी उस्तिंग सतर वशकाले बांदर पसीदी आखिर बपदास वंशे न अमरीकी लड़ी नजस असपयांदर पसीदी उस्तिंग सतर वशकाले बांदर पसीदी गनहलास पतिनशी और सरपतली की गर्दबी न पतंगांदर पसीदी उस्तिंग सतर वशकाले बांदर पसीदी आखिर असपयांदर पसीदी उस्तिंग सतर वशकाले बांदर पसीदी गन्नपतोर सुनो वद पैगंबर पतिन मयिन्नी ताले बांदर पसीदी उस्तिंग सतर वशकाले बांदर पसीदी गन्नपतोर सुनो और जंगली ना मलंगांदर पसीदी उस्तिंग सतर वशकाले बांदर पसीदी आखिर बपदास वंशे वच सरपतिन बांधे पहली हगवाना अंदर पसीदी उस्तिंग सतर वशकाले बांदर पसीदी आखिर बपदास वंशे मुसलमान के असपयांदर पसीदी उस्तिंग सतर वशकाले बांदर पसीदी गनज़ब के राके और दगाजी दखू भूटांदर पसीदी उस्तिंग सतर वशकाले बांदर पसीदी बपदास वंशे च सरपतिन बांधे पहली हकवाना अंदर पसीदी उस्तिंग सतर वशकाले बांदर पसीदी आखिर बपदास वंशे उमर को उसामत असपयांदर पसीदी
صدر وشت عالمان در پسیدی کنتا بمدر رسو پشان تڑی وڑی کی نبزرگان در پسیدی ستنگ صدر وشت عالمان در پسیدی آخر بپدا فرشی وچ سر پتین باندے بیلی البزوانا در پسیدی ستنگ صدر وشت عالمان در پسیدی آخر بپدا فرشی اوسنی نرخنامه پورې مې جوړه کړې ده بس دا د 3 منټو اګرانی داسې کال نشته زموږ پاکستان کې چې نوې نوې قهر نه نازلېږي ګرانی سنگ گرانی دا خلق ارغری تگران شوا نپوری گم اسمان کنا اوگد تاروان شوا دا سنگ گرانی دا سنگ گرانی دا خلق ارغری تگران شوا نپوری گم اسمان کنا اوگد تاروان شوا دا سنگ گرانی دا स्टोर चे गुलाबी खलक मखे ततावी कंधे के स्टोर चे गुलाबी खलक मखे ततावी ये नुदा सिंग ग्रानी दा वखल का अरगरी तगरान शवा तीर शुम परश के चिटो पे रुका जमान शवा दा सिंग ग्रानी दा सिंग ग्रानी दा खल का अरगरी तगरान शवा न पूरी गम आसमान का न पूरी सो पिश्तीशु न दालो जी अपश्तीशु न पमसुरु सो पिश्तीशु दा सिंग ग्रानी दा खलक अरकरी तगरान शवा बस बदा अखर में तकरोड़ पकी अरदान शवा दा सिंग ग्रानी दा सिंग ग्रानी दा खलक अरकरी तगरान शवा न कोई गम आसमान का नूर ये तारा बान शवा दा सिंग مکمل دا ټوکې ټکالې چې کمینی کنه دا زما یو استاد مړ دی خدای دې وبخي جبار نامه و دغه دا کوټه داسې راکونډه داسې ګوتې هغه چې بچا میدان کې پیسې ورکړي چې جیب ته به واچوي چې داس پیرې سچا سپو سره به امرو ورته ایورت ما ته میرا بس ما یو وای چې تخبای ته دې چې سپینې جامې وانه وای وای ما سپینې جامې چې وځي به د تخبای د نیر په غاړه مې او درس کوي ستر باندې او خځې تپانې وای اسجا کړي ما وته په شوق ته چې وای داسې کې وی هغه وای دې مې کدا مين دا आवाज د کومه څه لري او داسې مورې دې کېږي ورګه دا خپل شي نه ناغوی چانا توی دلتا زیارت تی کسم لخدای بلی داگوتی نیگی ویزد بابا زیارت کم لاستو من وی دری خلی خواندانو تداخل کری وی زیارت تراغی وی آیا وقت تی بلی دوی جتی بسط اللہ تکری وی غیب تاوی جب بات مرا بی اخیر وی ایک کور خوشی وی
پرتوک مشلیدلی و هغه مایست یو کټ کې ناست وم ګنډن وایي دې کې مې د خاوند سره مېلمه راغله نو وایي پرتوک خو زما لاس کې وایي سرتوره ومه نو دا شاته لمن مې په سر راواچوله وایي په مخې ته مې مخ پټ کړ یہ مېلمه له مې لاس ورکړ نو وایي خاوند مې داسې برن شي وایي مې چې دې به په دې لاس خفه وایي زه ورته بیا په خپو پرېوتم وایي چې مېلمه دا نو خاوند مې رونیولې ما دونه ستا د دادا قبر کوم داسې خو ما هم نه وي لیدلی لکه دغه مېلمه چې وایي دې کې زما څه ګناه وه هغه ځای مې ته ویلته وایي دغسې د موږ هم کور خوښې و دا امباته مې رشي د کور مخې ته واده وه وایي جامې مې په هر روز کې ودې کې راوتانده وایي دې کې اوښ راغی زما خوا کې څملاستن وایي تاسو ته خو پته وه چې زما ډوډۍ په اوښ راغلې وه مې چې راشه لږه بیا به دې اوښ سوره شم وایي چې زه پې سوره شوم چې هغه پاسېد وایي لوړو بیا دې کوډې شوم نو دغسې لغړی بازار ته بوتلم دا خبرې خو ډېرې خو یو څو کسان په سرونو باندې ویښته نو یو ړوند سړي ته وایي زمونږ په سر به ته ویښته معلومې وایي د چا په سر چې ویښته کوم هغه له به ښه نمبر ورکړي بس هغه ړوند دغه یو له په سر لاس کېښوي دا دسو لیکه وایي ده په سر ویښته شته بل له په سر لاس کېښوي دا ستو لیکه وایي ده نه کم دي بل له په سر لاس کېښوي دا پنجو لیکه وایي ده نه هم کم دي هغې وایي